نبی صلی الله علیه وسلم دغه میلاد ابو بکر صدیق ولې نه مناوه، عمر ابن الخطاب ولې نه مناوه، عثمان ابن عفان ولې نه مناوه، علي ابن ابي طالب، ابو عبيده بن الجراح، عبد الرحمن ابن عوف، سعيد بن زيد، سعد بن ابي وقاص او دارنګ زبير بن العوام چې دا 10 مبشره دي ولې نه مناوه. اصحاب بدر ولې نه مناو کړي، اصحاب احد ولې نه مناو کړي، اصحاب الشجره ولې نه مناو کړي. بیان راته وکي کوم ځای کې راغلي چې صحابو کې یو صحابي هغه دا مناو کړي په ټیک راته نبی چا وینا کړی دا کوئی کړی دا غزو دا میدان راوړه. کوم حدیث کې راغلي دي، کوم آیات کې راغلي دي، نبی کړی دا غزو دا میدان راوړه. نبی په مخ کې چا کړی دا غزو دا میدان راوړه. بس مونږ هم کو، زمونږ هم خوښ دی. 12 ربیع الاول د ربیع الاول لا میاشتې کوم د په 12 تاریخ باندې خلق عید میلاد النبی د دې جشن مناوي. جشن عید میلاد النبی ټول سرکاري سطح باندې مناويږي، عوامي سطح باندې مناويږي، خلک یې مناوي. دا لواګانې سه پخي، دا شربتونه تقسیمیږي، دا دیګونه پخیږي، دا قسمه قسم خلدې ملدې دا تقسیمیږي، شکرانی مکرانی تقسیمیږي. ولی څه چلې د نبی صلی الله علیه وسلم د پیدائش دا ورځ دا عید میلاد النبی دی. په دې باس ډیر نه کوو. ما ته پتر چې باز خلک په کنزل منزلم کې رد بم کوي، دا فیسبوک باندې چې کله بیان شیر کې کنه دا خلک خامخا سګړې وړي وای دي. صرف زه یو څو ته پوښتنه کوم د خلکو لا کم خلک دا شی مناوي، دا عید میلاد النبی مناول. کدیو ته توی چې راځي دا بدعت دی، دیو ضروري تاسو د نبی په پیدایش خپه وي. دا دلیل نشته. کم سړی دا چې د نبی په پیدایش باندې باندې خپه دا مسلمان مزان ته وي. د نبی په پیدایش په څوک خپګان وکي دا به مسلمان نه رسېږي ګودا. لیکن خوشحالي خو دې ته نه ویل کېږي چې ته بدعت اختیار کړه. لکه دا ځنې خلک خوشحالي دي چې ګړېږه ډول کی وها سورنا وها، دې ته خلک خوشحالي وایي. چرس او شراب کا دې ته خلک خوشحالي وایي. فسق او فجور په دغه دربارونو کې کېږي، نارینه او زنانه دغه اختلاط یو ځای ګډاګانې کول، نور فسق او فجور کول، دې ته خلک خوشحالي وایي. دا خوشحالي نه ده، دا فسق او فجور دی. ته خوشحالي خپل حد وي. منګه په خوشاله د نبی په پیدائش باندې سړی په خوشاله دی، لیکن دا ته چې کوم طرز باندې خوشحالي مناوي بس لړ یو څو ته پوښتنه کوم د دې جواب وکړي، خپل ځان سم فیصله وکړي، خبر خلاص. دا عید میلاد النبی چې تاسو مناوي کوم خلک یې مناوي، دا د ګناه کار دی که د ثواب کار دی؟ دې کې به یو تعین خامخا کوي. ګناه کار خو ته نشي ویل، کله ګناه کار وته وي بس ګرځه مزه کوا زموږ د نور څه کار نشته، خو د ګناه تعین به تکو چې دا ګناه ده. نو بیا خو دې هر سړی ملامت کوي چې ګناه ده. نو د ګناه کار وته نه وي، ثواب وته وي. ټیک ده چې ثواب وته وي، نو چې دا ثواب کار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه د دې ثبوت شته 3 طریقو سره، قولا فعلا تقریرا. ځکه سنت 3 قسم لري کنه، قولی فعلی تقریری. قولی دا چې نبی وینا کړي، فعلی دا نبی په خپل کړي، تقریر دا چې دا په مخ کې چا کړي هغه ته سنې ویلي. دا 3 طریقې د سنت او د مستحب د ثابتې دلو. نبی چا وینا کړي دا کوئی کړي دا غزو دا میدان راوړه. کوم حدیث کې راغلي دي، کوم آیات کې راغلي دي، نبی کړی دا غزو دا میدان راوړه. نبی په مخ کې چا کړی دا غزو دا میدان راوړه. بس مونږ هم کو، زمونږ هم خوښ دی. دې کې به یو تعین کې چار کله دا 3 واړه سنتونه ته نشي ثابتولې، بل افشن پاتې نه دی سوا د دې نشي دا بدعت دی. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. چا چې عمل وکړو او هغه زمونږ د طرف نه به حکم دی هغه مردود دی. بل طریقې سره تاسو ته کوم دا چې ثواب کارو نبی بیان کړي کنه دی بیان کړي، که نبی بیان کړي وی جوړا یو پیش کا هغه نشي. هغه د نوح علیہ السلام عمر چې در کړی شی هم نشي پیش کولی. او کته چې نبی صلی الله علیه وسلم نه بیان کړي، نبی خطاب په نبی باندې اعتراض وکړو. نبی کې اتمان حق کړي دی، حق پټ کړي دی بیان کړي.
یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. تا پیغام نه رسوله ولغه پټ کړی دی. بل طریقې سره تاسو دا کوم چې دا د ثواب کار دی. نبی صلی الله علیه وسلم داغه میلاد ابو بکر صدیق ولی نه مناوه، عمر ابن الخطاب ولی نه مناوه، عثمان ابن عفان ولی نه مناوه، علي بن ابي طالب، ابو عبيده بن الجراح، عبد الرحمن بن عوف، سعيد بن زيد، سعد بن ابي وقاص او دارنګ زبير بن العوام چې دا 10 مبشره دي ولی نه مناوه. اصحاب بدر ولې نه مناو کړي، اصحاب احد ولې نه مناو کړي، اصحاب الشجره ولې نه مناو کړي. بیان راته وکي کوم ځای کې راغلي چې دي صحابو کې یو صحابي هغه دا مناو کړي ور ټیک راته وي. دي سبل دلیل ورکشي وي تاسو د نبی په پیدایش باندې خپه وي. تاسو ظالمان دي. دلیل پیش کړي په دې کار نه کیږي. ها دا یو سوچ بدعت ته چې په دې خلکو کې راځي دي او په دې بار ربیع الاول باندې په ټول پاکستان کې دا خلک په بدعت کې مبتلا دي. کوم چې دا مبتدعين دي نور د نبی په پیدایش باندې دی خوشاله دي ته دروغ وایي. زه ته په قسم کوله چې دا دروغ وایي چې کچرته تا د نبی په پیدایش باندې خوشاله وې کنه ته دې خپل شکل او صورت ته وګوره، ته خپل معاملات ته وګوره، ته خپل عبادت ته د نبی مطابق دي. یو طرف ته نبی دشمنی کې او بل طرف ته زره نبی په پیدایش باندې خوشاله. لو کان حبک صادقا لاطعته. کستا محبت د نبی سره اشتیا صادق وې رښتینی ته به دغه تابعداري کړې وې. ان المحب لمن يحب مطيع. اشعار وي څوک چې د چا سره محبت کې خدای تابعداري کوي کنه. خدا بدعات دي نزانو ساده خاله بعض الکانو سے پر فیسبوک پر اڑے نہیں لګوري جشن عید میلاد النبی مبارک وستا مبارک سمګړو مبارک ته بدعات مبارک دي. موږ د بدعات مبارکي مرا کوا پاتې شو د نبی سره محبت په دې زړه کې پروت دی چې د نبی سره زموږ څومره محبت دی هغه الله ته معلوم دی. موږ به ان شاء الله سره ورکو په باندې دا په سنت موږ سره ورکو هغه محبت الله ته معلوم دی. او دا دروغ داوی کول چې دلته را فسق او فجور کوي او ډنګ ډنګ تماشه ډولکی او غړې غوتا دا په دروغ باندې وای. عجیب خبره ده دا ډولکی د شریعت کې شرع چې ته په دې باندې عید میلاد النبی مناوي، په فسق او فجور باندې عید میلاد النبی مناوي. زمونږ په اسلام کې سر په کال کې 2 اختر دي. ها وړي کې اختر غټ اختر او په هفته کې یو اختر دی چې جمعه ده. بس نور اختر مختلف په اسلام کې هغه نشته.